په ختیځ کې د یونیسیر دفتر مشر محمد شیخ کاموري ننګرهار والي حیات الله حیات سره د لیدنې پر مهال په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو او پلانونو په اړه معلومات شریک کړل او په یو شمېر برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. یاده لیدنه چې د وږي په اومه ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال د ولایت مالي او اداري مرستیال تمیم عارف مومن، د یونیسیر ادارې د بېلابېلو برخو مسؤلینو او یو شمېر نورو هم شتون درلود. د یونیسیر د دفتر مشر محمد شیخ کاموري وویل د مارچ میاشتې څخه تر دا مهاله 1500 اسناد لرونکي کورنۍ له کډوالۍ دې ولایت ته راستنې شوي چې هرې کورنۍ او هر غړي سره د دوی د دفتر له لوري 200 امریکایي ډالر نقده مرسته شوې او دا لړۍ اوس هم جریان لري. هغه زیاته کړه په دې ولایت کې داخلي بې ځایه شوو سره د غیر خوراکي مرستو ترڅنګ د راستنه شوو کورنیو ته د سرپناه، پاکو اوبو برابرولو، ښوونځیو جوړولو او همداراز د کورنۍ غړو ته کاري زمینې برابرولو برخو کې مرستې دوام لري. همداراز د یو شمېر ستونزو په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د یونیسیر د دفتر مشر څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې له کډوالۍ راستانه شوو او بې ځایه شوو کورنیو په برخه کې مرستې ترسره کړي او لا هم په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره مرسته کوي. هغه د یونیسیر په ګډون ټولو مرستندویو ادارو ته په دې ولایت کې د چارو د ترسره کولو په برخه کې د هر ډول همکارۍ او سهولتونو برابرولو ډاډ ورکړ.